مطابق ان شاء الله موږ د 15% وطني تولیدات هم تاسې خپل مریضانو ته ورکوئ؟ ان شاء الله ټول دا تولید دا ګورو زموږ د وطن تولید دی، دا زموږ د وطن تولید دی، دا زموږ د وطن تولید. پاکستاني دوا خو اوس موږ بیخي مو سره شته نه استعمال. ډېره ښه پوښتنه دې وکړه، ډېر اعلی. ګوره خو همدې ته وایي چې خاص شربت د ګني خپل خالص شربت، نور کیمیکل یا کیمیاوي مواد یا اضافي یا زیاتې پکې کول یا څه پکې ګډول، دا خو بالکل منافقت دی او دا خو بالکل هېڅ نه په دین کې شته نه په پښتو کې شته او نه زموږ او ستاسې په ایمان دا ایجابوي. په کابل کې څو ده؟ تا به بیه کړي؟ دا کابل کې چې کوم هم وخت کې راسي مونږ په عمده کې راکوي په 380 380 روپۍ ده او په پرچون او انته په پرچون څو خرڅېږي؟ پرچون کې سال تاخلې کوم شپږ نیم سوه اوس ان تر صلیبی کافر بلخوا عماری غازیان نن بمعلومیږي. نو دغه تراکتور خریداري هم موږ د کامې لپاره وکړله. بل لاسته راوړنه د سولرو د پروژې ده چې دغه کامه کې روښنایي لپاره ډېر زیات ضرورت و په بازارونو کې. معلومیږي زار کم خو چې بین میدان و کله چې مړی اوسي نو 2 لکه 3 لکه خیرات کوي. دا هم یو ناوړه عمل ده چې هغه 15,000 په ځای د 10,000 لګولی وي 20,000 لګولی وي مریض منې نو چې کله مړی اوسو له بل یې راپور کوي خیرات کوي. په دې شیانو موږ د وس مطابق د شریعت مطابق خپل طرز العمل د علماو د دې سپین ګروپ په برکت باندې انشاءالله سپاړي ګریوان نن به معلومیږي زر کوم خوا چې بیل میدان نن به معلومیږي زر کوم خوا چې بیل. موږ سره نسایي ولادي متخصصه شته، جراحي متخصص شته، داخلي متخصص شته، د اطفالو متخصصین شته. نو الټراساوند خدمات دلته ترسره کیږي، اکسرې خدمات دي، فزیوتراپي خدمات ترسره کیږي او د دې ترڅنګ وړکي او بلدم لا عمر لخر بلدم لا عمر لخر. الحمدلله واجد امنیتی بیخی برابر است، یعنی سیاسی مایل ندارید. قضیه جنایت حقوق به سطح مناسب بسیار کم رسیده او افراد ما الحمدلله شب هم گزمه داریم، هم پیاده داریم، هم موتردار داریم، هم کمین داریم. روز هم چکپاینای سیار هم هست، پوست هم چکپاین ثابت هم هست، سیار هم داریم. زار کم خوا چې بیل میدان یو خوش خو جنایي پیښې دي طبعا په هر ځای کې وي، خو د کامې ولسوالۍ په مربوطه ساحو کې الحمدلله نوي مسؤلین چې راغلي، مشران چې دي، رهبري ده، نو دغه سیستم بیخي کم شوی دی. جنایي جرمون بیخي کم دي او مشکلات حل دي. نو طبعا یو نیم پیښه پیدا کېږي د هغې مخکې خو د ادمه تر دې دمه دا شته انسانان یو، خو هغه مشکلات بسم الله الرحمن الرحیم. د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خوشحاله یم چې زه تواب مزی یو ځل بیا یو راپور په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې. قدرمنو دوستانو د ښکلي ننګرهار همیشه بهار د کامې ولسوالۍ ته راغلی یم او غواړم چې په مینه بازار کې تاسې قدرمنو دوستانو ته یوه خپرونه ولرو. خپرونه خو به مختلفې برخې لري، خو لومړۍ برخه د خپرونې غواړو تاسې ته په دغه بازار کې د هغه رختفروشي یا همدارنګه د جامو د کپړو
هغه دکان ته غواړم چې یو ګزارش ولرم ورپسې به داخل وګورو چې دوی څه شی راوړي دي اختر مخکې ده روژه مخکې ده د مسایلو لپاره به هم پوښتنې وکړو او همدارنګه په دغه خپرونې کې به نورو مسایلو باندې تاسو ته معلومات درکړو هیله ده چې زموږ خپرونه چې تاسو ته وړاندې کوو د تاسو د پام وړ وګرځي هغه دوستانو هیوادوالو نه هم ډېره مننه کوو چې زموږ یوټیوب چینل په داخل او خارج کې په خوند او مینې سره ګوري زموږ خپرونې سبسکرایبي لایکي شیر کړي دوی نه ډېره مننه راځي چې نه لاړ موږ سره ستړي مشي ځوانانو ستړي مشي ساعت وکړه خیر خیرات د قلادي د خیري الله دې کړه خیر خیرات دا نور دوستانو ماته خو په شروع کې به ته ځان لیدو ته وبېزنې مخابر فرمان الله دې د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی یم او دغه زموږ د رښتونو دوکانونه ماشاءالله فرمان الله دا خو ماشاءالله دې ډېر لوی دوکان ده او تاسو خو رنګارنګ ټکي او همدارنګه زنانه جامې هم لرئ بېشکه والا یعنې د کامې ولسوالۍ چې دا څه اوسېدونکي دي دلته شپږو لکه نفوس لري دغه ټولو ته هغه کالي او هغه رخت ورکوی شي هو شپږو لکه څه چې د دې په ډبل شي مې انشاءالله ماشاءالله لاړ به سوینه نه دا نور ځوانان هم راوکړي صحیح ده که نه السلام علیکم وراره سړی پسې څه ګټي خیر خیر دا کلاني ده خیر حاله واله که نه ته به هم ځان لیدو کې تو پېژنې مرحوم متولا د فرمان الله کشره وراره یم حاجي واحد زوی یم ماشاءالله ښه ته ولاړ وروره چې شي باندې مصروفه وې دلته خو ته لکه چې دغه زنانه تکې راټولې څنګه دا یو تیکه ګاج بخملو کام سازول ته لګې دکان کې کار ډېر ښه دا تاسې کسب هم سخت دي دلته به چې کله چې یو مشتري راځي د هغو د خوښې وړ تکې د برابرولو او پیدا کولو لپاره به ډېر تکلیف هم باسي نو ولا تکلیف خو دی نو بس څوک زموږ کار ده موږ ته چې دا رخفروشان چې دا بېچارهګان چې یو هغه توپ وازي یو دوم توپ چې وازي دا زړه پرې سوځي موږ چې دا به بېرته څنګه ټولوي ولا بس سخته خو ده بس دغه رخ ته چې وسې دا لاس پې وایي دا ګاج بخمل ده ګاج بخمال بسوره ګاج بخمل د ډبل غمي کې ده جکو غمې ده جکو غمای جکو غمې او ډبل جکو دا ګاج بخمال به متر په سوی په مرات باندې وای دا په مرات باندې تاسو ته حساب کو 380 روپے ټول بازار 1500 900 انتر 380 300 نه کم نه کېږي 380 روپے تاسو ده او په کابل کې سو ده دا به بیه کړي دا کابل کې چې کوم وخت کې راسي مونږ ته پومده کې راکړي په 380 روپے او ته په پرچې سو خرڅي پرچون کې سال تاخلې کوم شپږ نیم سو وس ان تر دې قدرمن دوستانو دوی ډېر لیاس کوي تاسو ته به معلومې سي په کابل ښار کې یا ځینې نورو لویو ښارونو کې دغه دوکانداري داسې د یو په دوه ده نو دوی به 100 روپۍ او 150 روپۍ به ګټي همداسې ده ځکه دا کلی دلته ډېر نشي ګټلی حتمن ګزاره به کوي د اختر لپاره تاسې کوم تکې راوړي دي دلته هېوادوالو ته لږ ور وکړئ خصوصا د کامې ولسوالۍ شریفه خلکو ته اختر دپاره مو دا کومې چې دي ګاج بخملې دي بخملې دي کې بیا نوي راغلي هغه ګاجونه بیا راغلي مخکې که ور وښیه نو دوستانو ته وښیه دا بیا ګوره ښه دا بخملې نوي راغلي اختر دپاره دا هم فول اورجنل غمي کې ده اصل بخمل ده 15 رنګه لري یو د بلې ښایسته رنګونه دا ټولې هغه دي مري دي ته ورته وایي چې ورته وایي تاسې په خپله پېږي غمي دي کې والله آفرین او څومره درانده ټیکه ده دا ګاج بیا نوی راغلی دا هم فول اورجنل غمی ده دې کې بیا 15 رنګونه دي ښه شی ده بیا دا ماشاءالله دا نو د اختر هغه دي دا بیا د اختر ټکي دي د اختر او د محفلونو هغه د ټکي به که نه همداسې به محفلونو کې به هم خلک دغه همدې کې اچول کېږي ډېر ښه ته لاړ به سو هغه ته یو 2 جوړه هغه وښیه لباسونه وښیه فرمان الله ته راسته نوبت به واچو نو دا داسې نسي بیا ته ونباسې دا یو نفر تاسې نیسي او به 2 نفر سره ښه ته به داسې زنانه لباس لیدونکو ته ښیې چې تر اوسه پورې هېچا هم لیدلي نه نوی موډ زنانه داسې لباسونه وکړ چې موږ یې د ورسۍ دپاره راوړو هر رقم ورسۍ دپاره جامې موږ سره شته ډېر ښه تې راوښیې کوژدنې او ورسۍ دپاره دا د چا لپاره استعمالېږي د ناویانو دپاره هم د کوژدنې دپاره استعمالېږي هم د واده دپاره دې کې موږ سره بیا قسمه جوړې شته کیا مختلف رنګونه دي مختلف رنګونه مختلف سایزونه به مي سایزونه او رنګونه ډیزاینونه هر شی ته او دا چا جوړ کړي دي دا ګنډلې چیرته کېږي د ګنډ دا خو موږ ته د چین نه راسي دا تاسو کتلی شئ او رنګونه هم پکې شته د شین رنګ ده دې کې قسمه رنګونه شته دوستانو تقریبا 15 رقم رنګونه دي دغه ډېر ښه ده اسانه دغه توپ
کده کول دا خو د سړي زړه تاسې ما د سوازي دا دا موږ تاسو ته درکو د 3 کالو په ګارنټۍ سره د رنګ او د بوري ذمہواري ده رنګ بوري وکړو بیرته پیسې درکو دې کې 14 رنګونه شته سره او دا د کوم چې ساخت دي دا د چین دي چینایي رنګ والا دې کې موږ سره پاکستاني شته دي هندي شته دي هر رقم مردانه رفتونه دا به متر په څو کې مردانه وته دا جوړه کچېرته تاسو په ښار کې اخلي د دې ریټ کم از کم 900 روپۍ دی موږ به تاسو ته درکو په 4.5 روپۍ 4.5 په ټوله جوړه کې بس تاسو 20 روپۍ موږ تاسو او دا په 100 متر کې یو مردانه جوړه راځي 4 متر ډېر خدانور دا 4.5 متر دا 4 متر ما دی دې کې کاټن نشته ګوره دا د جمی بخملي دي او د ژمي خواته به موټ ځینو د ژمي خو نور وخت ختمېدو کې دا د کاټن نشته ګل احمد کاټن برین کاټون هر رقم کاټن چې غواړې موږ سره پیدا کړي ډېر نو دا دی بل هندي رو پاکستان دا هندي دي دا پاکستان دا د ډېرې ګرمۍ لپاره چې اغوستل کېږي هغه کومې ته کېږي هغه د ډېرې ګرمۍ لپاره چې اغوستل کېږي هغه کاټن دي کاټن هم تر هغه ښه کنه دا متر سوی دي دا داسې دا تاسو ته 4.5 دا ګوره دا ګل احمد کاټن دی ګل احمد کاټن واه کاټن ګوره دا نوم موږ اورېدلی نو اوله دفعه رسي نوم موږ واورېدلی پاکستاني اصلي کاټن د کراچۍ کې جوړېږي ګل احمد کاټن او دا یخي دا بیخي د اوړي دپاره او بل بخولي هم نه کېده والا به هم نه کنه ټاپي به هم کې نه پاتې کېږي زمونږ ادرس دی مینا بازار کامې ولسوالۍ مینا بازار صحیح کلینک ته مخامخ حاجي عبدالناصر مارکیټ اول دویم دریم نمبر دکان زمونږ د بل دکان ادرس دی حاجي عبدالناصر مارکیټ شپږم وم نمبر دکان زمونږ بل ادرس دی حاجي عبدالواحد مارکیټ دریم نمبر او شپږم نمبر دکان ماشاءالله سره هر رقم ته ورټي پیدا کیږي هم کاسمیټکس رختونه مردانه او زنانه دواړه پیدا او واتس اپ شماره دې مو واتس اپ شماره 0802322 دکان د تاسو موبایل مو چې زموږ دکانونه الحمدلله ډیر دي دا زموږ د کاسمیټکس دکان ده اول ته زه تاسو سره رخ دکان کې موسیقار لم دا د شاګرد مې لګیا د کار یعنی دغه د آرایش رقم جنسونه به دوی سره آرایش چې سره کم سامان غواړي موږ سره پیدا کیږي او د ورور نوم چی ده د ورور نوم د مسعود مسعود دی خو درا صبره سړی مسی خیر خره د قراری د سګه د سودا کی یا نه دلته نرخم څومره د جلال آباد او کابل ښار نه تفاوت لري یعنی ارزان دي که قیمته ښه څومره به ارزان مثال په 100 روپۍ کې به څومره د تاسې تخفیفي 10 روپۍ 100 روپۍ وي ډېر ښه تاجکستان راځي قزاقستان لمدوي داسې ولې وطني د کامې نه بخوي نو د کامې لږ سره دي خلک سپینه ډوډۍ خوښوي په دې خاطر او بیا نرماله څنګه د کابل کې خو موږ ربړي ډوډۍ خورو او نو بس هغه بیا مکس شي بیا ښه راځي تاسې مکسوئ او موږ یې مکس کوو یعنې د کامې وړو سره ګډوي دا ګډوي سره ای بېشک جناب مدیر صاحب وګوره وګورو چې په دغه دکان کې تاریخ تیر توکي شته دی یا نه ډېر ښه ته عملاً خبرې هم کوه چې دا لیدونکي ته خبرې هم واوري بالکل تاریخ صحیح دی د 2015 کې جوړ شوی دی 2020 پورې کار کوي د 2 میاشتې پورې یا 2 میاشتې نه عمر لري او وخت ډېر لري تقریبا یو چې 2020 د 2 میاشتې پورې کار کوي بل هغه چې شي تاریخ هغه تیریږي هغه ته چکه دا شي روب دی
بالکل د تاریخ هم جوړ دی تاسو ګورئ تاریخ یې تازه ده نو هو تاریخ یې بالکل تازه دی د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو د موږ سترګې سي په سوي دي دا خو هلکان دي بالکل دا ګوره اوس 1404 دی د اومې اول کې جوړ شوی دی نو دا تقریبا داسې یو چې تازه ده زه نو همدا اوس هم چې 1404 هم ده که هم ده لسم دی عمر ډېر ده ښه ځه ولاړ شو د دوی صفایي به وګورو پاکي او صفایي وګوره چې دا خوراک پروشان خو ده به بعضې داسې دي لرې لازره صحیح پاکي توجه نه کېږي که نه ته ګوره د موږک کستوري خو به نه وي چې کومې خوا ته واخو ده دې خوا ته جرت الله دا کوم مارکیټ ده دا سنگلسری بازار دی مارکیټ دی د لودین مارکیټ دی په دې کې چې خرڅېږي دا غوړ چا خپل دکان نیولی چا د غوړو دکان دی د تا د څه شي دکان ده زما د زراعتي دواخانه ده زراعتي دواخانه خپل مناسب ګټه په حسابو تېره وخت 300 روپۍ والا دوا دغه بوتل چې دی دا په خجرآباد ښار کې به 250 دی موږ یې دلته به 250 خرڅوو سار په سار نو بس موږ یو هغه دکاندار نه موږ یو 100 روپۍ ګټه کوو نو هلته به یو بوتل اخلي به 250 درکوي موږ هم دلته خرڅوو یو بوتل چې خرڅوو به 250 خرڅوو دلته د ښاروالي هغه مامورین دلته په تاسې باندې ګرځي ښه صحیح ګرځي بس نرخ کنټرولوي نرخ باندې ګرځي هر وخت راځي او ګرځي دا ګرځي د هر شي پوښتنه کوي تاریخ تېرې چې یي هغه هم چې دی به ځان سره وړي بس او انشاءالله موږ سره په خبره به یعنې بې انصافي نه کوئ خلکو مقابل کې الحمدلله هېڅ خبره نشته ډېره مننه زمونږ کارونه د بازار کې ډېر په چټکۍ روان دي ښاروال دفعه نه دا بازار چې مخکې تنګ و اوس آزاد شوی دی موږ مرکزي حکومت نه دا غوښتنه لرو چې ښاروال صاحب له دې بودیجه ورکړي چې دا دلته ښایسته چوک یعنې مالي حمایت یې وکړي او مالي حمایت برق پایې هم روانې دي او نور کارونه هم ډېر په پرمختګ روان دي خو غوښتنه مرکزي حکومت نه ډېره غوښتنه دا لرو ښاروال صاحب ته صلاحیت ورکړي چې دا چوک د خیر په خیر په خوشحالۍ سره جوړ صلیبی کافر بلخوا عماری غازیان نن بمعلومیږي سر نوم مې قاري حمید الله ده او فعلا د کامې ښاروالي ده ماشاءالله قاري صاحب څومره وخت کېږي دا دلته د کاروبار په صفت کار کوئ او کله چې تاسو په کار باندې پیل وکړ کومې لاسته راوړنې وې چې شي مو زیات فوکس موږ د دندې تقریبا داسې وایي 1.5 کال شاوخوا برابرېږي په هغې کې لاسته راوړنې خو ډېرې زیاتې دي البته کومه را یاده کړو خو غټه لاسته راوړنه چې ده هغه خصوصا د کامې د ښاروالۍ د تعمیر لپاره ده چې د ځمکې خریداري مې روانه کړې په خیر سره تقریبا 90% کارونه تکمیل شوي دي او دغه 10% پاتې دي نو انشاءالله دا هم د لنډ وخت کې شاید چې وشي بله لاسته راوړنه د کامې ښاروالۍ لپاره زمونږ تراکتور خریداري وه چې یو موږ او تاسو په اصطلاح د ټیکټر ورته وایو نو دغه تراکتور خریداري هم موږ د کامې لپاره وکړله بله لاسته راوړنه د سولرو د پروژې ده چې دغه کامه کې روښنایي لپاره ډېر زیات ضرورت و په بازارونو کې نو د هغې تقریبا 80% کارونه تکمیل شوي دا 20% پاتې دي دا به انشاءالله په دې لنډ وخت کې تکمیل شي او تاسو ویلې چې د ټیکټر مو د قانونو ته وکړي که د ښاروالۍ د فعالیت صفایي لپاره تراکتور خو پخوا یو زرنج موږ لره البته کامه خو موږ او تاسو ته معلومیږي ډېر وساحت لري زیات وساحت لري نو د هغې لپاره دغه زرنج کفایت نه کوو بیا د هغې لپاره د دغې د کثافاتو د انتقال لپاره موږ تراکتور خریداري کوو او دغه تراکتور یوازې د کامې د ولسونو د دغې بازارونو د دې په خدمت کې ده او دغه کثافات د موږ د تنظیف کارکوونکي دغه کثافات کوم ځای نه چې انتخاب شوي هم هغې ته انتقالوو ډېر ښه د پسرلي په درشل کې دلته خو پسرلی هم شروع شوی ده د نیالګیو د کینولو وخت هم د تاسو داسې کمپاین لرئ د ښاروالۍ لخوا خلکو ته عامه پوهوئ او د ښاروالۍ لخوا په دې ساحه کې د نیالګیو دغه کینول څنګه د
تیر کال کې هم موږ د نیالګیو پروسه چې وه هغه تر خپل حده پورې وړې وه او انشاءالله را روان دغه کې هم پلان لرو چې موږ نیالګي کینو دغه لنډ وخت کې انشاءالله العزیز چې نیالګي هم دغه رئیس الوزرا صاحب یو حکم راغلی و چې دغه د رش تاسو ویلي د سړک د هرنونو لپاره کې په هغې کې بیا موږ په بازارونو کې دغه 3 مترۍ یا 4 مترۍ البته دغه ساحې ووهل شوې د رش خو انشاءالله چې بالکل شاید ونه اوسېږي پاتې کارونه د کابل د ښاروالۍ او د ولسوالۍ او د ښاروالۍ دا نو ډېر زیات تفاوت لري او فرق لري دا یو مثال او نو کابل چې دا په کابل کې غږیږو نو ډېر زیات عواید دي نهایي زیات عواید دي زموږ د کامې ولسوالۍ عواید چې وو مخکې ډېر کم وو عایداتي سرچینې چې دي تقریبا په کامه کې موږ 15 دانې لرو چې د هغې د جملې څخه د مال منډۍ ده د سبزي منډۍ ده ورسره خوا کې د جوازونو دکاندارانو ته چې کوم جوازونه ورکوو همدارنګه صفایي پیسې دي راځي په لاسته راوړنو کې یو د ګلبهار په نوم باندې موړ ده چې دا د مستالف فقریه کې شتون لري په دې موړ کې تقریبا په میاشت کې 2-3 ټکره خامخا کېدل 2-3 ټکره نو د ولسونو غوښتنه وه د سپین ږیرو نو په هغې باندې الحمدلله موږ کار وکړ هغه موړ هم سیده کړ نو دغه را روان 1415 کال کې قیبریزي پروژه مو ورته نیولې انشاءالله العزیز دا به قیبریزي کوو نن به معلومیږي زار کم خو چې بین میدان یو خوا تور صلیب غواړي بل خوا په اسلام میان بل خوا په اسلام میان نوم مې میا عبدالواحد د کوم چې میا قلعه خون څنګه د تاسې ولسوال صاحب د تاسې مالګرځي د تاسې ستونزې مشکلات اوري نه ډېر ښه ولسوال دی ډېر ښه مشکلات د خلکو حل کوي او بس د خلکو ستونزو ته رسیدګي کوي او ډېر ښه حکومت دی تاسې داسې هر وخت راسي ولسوال صاحب قومندان صاحب دا خلک لیدی سي یا نه بالکل لیدلی شو که ممانعت نشته دی پخوا به څنګه وو پخوا خو صاحب واسطې ډېرې وې دغه و اوس جناب ولسوال صاحب د تاسې خبرې اوري ولې نه اوري ولسوال صاحب په څومره وخت کې تاسې لیدی سي بس موږ چې راسو دستي غږ کوي ولسوال سره چا کاري ونه وو یعنی سختي نشته په هغو سره امیرینو سره چارواکو سره نه دا اوس ولسوال خو چې راغلی انشاءالله دا خو داسې یو کس ده لکه عام کس داسې لیدی یو څو د تاسې مشکلات دوی اوري یا لهیي یا نه خپل وخت زمان سره خپله خواهد تر امنیتي وضعیت هم څنګه ده په ولسوالۍ کې ډېر ښه ده ډېر ښه ده خوشحاله یې ډېره مننه ماشاءالله موږ خو تقریبا نما عمر 38 کاله ده په دې خپل عمر کې مې داسې نظام نه و لیدلی او داسې حکیمان مې نه و لیدلي ټولو خلکو ته په ښه نظر ګوري د خلکو ښه تول کوي او د خلکو غږ هم اوري د خلکو مشکلات هم حل کوي او الله پاک د قایم او دایم لري او ټول ولسونه ترې ملاتړ کوي خلک ترې راضي دي خوشحاله دي ترې او الله پاک د هېڅ مشکل او ستونزه نه نظام او نه عوامو ته پیدا کوي یو کړي جون په ویلو کې بل په ګډنګونو کې بل په ګډنګونو کې یو د ډبل پیټ پوسی بل لوی دی په غرونو کې بل لوی دی په غرونو کې یو د ډبل پیټ پوسی بل لوی دی په غرونو کې بل لوی دی په غرونو کې نوم مې حاجي نصرت پوچی د ننګرهار ولایت د سپیرحال د کامې ولسوالۍ تقریبا اول فتحه کې زه سرحدي لیوا مسؤل وم بیا سرحدي لیوا نه بیا تورخم ته لاړم تورخم نه بیا یو سرحدي کنډک کې مسؤل وم بیا ما سرحدي نه لاړم په ګوشته کې سرحدي کنډک مسؤل وم هغه د ګوشتې سرحدي کنډک نه لاړم مندرې ولسوالۍ شوم او د مندرې ولسوالۍ نه بیا لاړم د شیرزادو امنیه قمندان شوم او د شیرزادو قمندانۍ نه بیا لاړم د لالپورې امنیه قمندان شوم او د لالپورې امنیه قمندانۍ نه بیا تبدیل شوم د سرخود ولسوالۍ سرخود ولسوالۍ کې مې تقریبا کم نه کم 2 کاله مسؤلیت کړی ده سرخود ولسوالۍ کې د ولسوال په صفت باندې بیا تقریبا داسې د مشرانو
امر او لوجستیک ته چې تقریبا ټوټل د 3-4 میاشتې یا کوم زیات بکیږي چې هغه جنه تبدیل شو کامل ولسوال په صفات باندې. نو هر چېرته چې څوک یو نوې ساحې ته لاړ شي خامخا یو نوی یو ترسل عمل او چې څومره کوشش کوي چې یو دموږ د افغانانو ته یو داسې یو ښېګڼه یو داسې یو اقدام وشي چې هغه د دوی د آخرت لپاره د ملت لپاره او د ولسونو لپاره یو ښه نیک اقدام وي. نو موږ کوشش کړی دلته راغلي اول موږ دا کوشش کړی ده چې زیات کوشش هم په پرامینو کړی ده. هغه پرامین چې له شریعت سره په ټکر دي او موږ افغانان ورسره په لاس او ګریوان دي چې له مشکل سره ګیر دي چې پرامین داسې پرامین دي چې زموږ محترم شیخ صاحب داسې پرامین او دغسې یو خلیفه صاحب چې نن سبا د ټول امت او د مؤمنانو یو امیر ده چې داسې پرامین موږ ته رالېږلي دي چې په هغه کې د شریعت مطابق زندګي ده. په شریعت مطابق زندګۍ کې ډېر داسې دي چې موږ ناوړه دودونو او رواجونو سره خلک اقتصاد هم خرابېږي، اقتصاد ته هم ضربه رسېږي، نور هم مشکل سره مخ کېږي. نو هغه پرامینو کې د غریبو د مالدار لپاره یو رقم اصول او قوانین دي. نو په دې باندې موږ ډېر کوشش کړی ده چې انشاءالله دا اوس هم ما خپله په کامې ولسوالۍ کې تقریبا چې کله نوی راغلم معرفي شوم بیا مې له علماو سره غونډې وکړې، علماو نه شاته مې بیا ملکانو سره غونډې وکړې د کامي سپین سره. بیا کامي سپین ږیرو کې ما یو داسې و چې ما خاص خلک ما په کار دي لکه تقریبا په کامي سپین ږیرو کې مخور خلک چې په خبره پوهېږي، په جرګه پوهېږي، د افغانستان په دود او کلتور پوهېږي، اسلامیت پوهېږي، په د موږ دغه د 50 کاله یا دغه 45 کاله چې دا کومه قرباني روانه وسیله په روانه دې لپاره چې پوهېږي داسې حساب باندې موږ هغه خلک راټول کړل. بیا علماو ته د شریعت لاره ټوله معلومه ده 14 علما او چې مخور او شیخان علما دا راټول کړل. دې څنګه یو څه سپین ږیري برابر کړل چې یو 15 سپین ږیري بیا دغه د امیر المؤمنین یو فرمان و چې هغه کې ناوړه دودونه او رواجونه هغه مې ورته په لاس ورکړو چې تاسو کامه کې که میاشتې پرې لګېږي، که 2 میاشتې پرې لګېږي او که 3 میاشتې پرې لګېږي دغه ټول پرامین به راټولوئ چې د ولس لپاره د خیر ذریعه وګرځي. نو موږ په دې باندې کوشش کړی انشاءالله هغه علماو پکې تایید کړی او بیا خصوصا هغه کومه کمیټه چې موږ ورته برابره کړې وه کمیټه کې اوس دا کمیټه کې څوک داخل نه دي او سپین ږیري دي ملکان دي هغو مو سره تایید کړی ده. نو انشاءالله په دې لاڼ وخت کې به موږ پراخه غونډه په کامه کې جوړېږي د ناوړه دودونو چې اوس یو څوک عمرې ته ځي عمرې مصرف یو طرف ته دلته خیر و خیرات بل طرف ته څوک داسې دي چې په بدو کې لور ورکوي دا هم یو ظلم ده. څوک داسې ولاړېږي چې ولور یې دومره اوچته وي چې خپله هغه د عجز ولور ته وس نه کېږي نو واده باندې وخت ډېر زیات وځي. څوک راځي نور داسې منکرات دي مړی اوسي په مریض سي مریض 15,000 روپۍ د دوا لپاره نه پیدا کېږي او کله چې مړی اوسي نو 2 لکه 3 لکه خیرات کوي. دا هم یو ناوړه عمل ده چې هغه 15,000 په ځای کې 10,000 لګولی وي 20,000 لګولی وي مریض باندې نو چې کله مړی اوسو له بله یې راپوره کوي خیرات کوي. په دې شیانو موږ د وس مطابق د شریعت مطابق هغه خپل طرز العمل د علماو د دې سپین ږیرو په برکت باندې انشاءالله راټول کړي دي او په دې لاندې وخت کې به موږ د ټولو کامې ته د مشرانو په امر او د شیخ صاحب په فرمان باندې به دا عمل کېږي. نو د کامې ولسوالۍ کې معرف په برخه کې موږ کوشش کوو چې د معرف په برخه کې داسې مسؤلیت ولري چې د معرف په برخه کې دوی پرمختګ وکړي. موږ افغانستان باید چې خپله جوړ کړو چاته احتیاج نشو اوس لاره خپله جوړوو له خپله یې جوړ کړو چې څومره په موږ بندیزونه یې موږ خپله خواري کولی شو ماشاءالله. او که چېرته موږ پخوا نه او له اوس نه بل ته لاس نیسو له اخره پورې موږ افغانستان نه جوړېږي بل ته به لاس نیسو خامخا به مجبور یو موږ بل نه غواړو. ماشاءالله د موږ په معرف برخه کې ښه کوشش روان ده او بل د موږ د ولسوالۍ له خوا نه نظارت کېږي چې مختلف حیات پکې مقرریږي چې کوم معرف برخه کې یا په مکتب کې یا په نور شهرو کې نیمګړتیا یې هغه موږ کوشش کوو چې هغه اصلاح کوو. او نور د صحت برخه کې هم دغسې ده چې کوم کلینیک یا داسې بې پته دوا ورکوي یا نور داسې مسلې نور داسې یو ستونزې چې هغو رسیدګي چاته نشي کېدلی یا د مریض هغه دوایو لکه روغتیا نشي برابرولی دې کې موږ کوشش کوو چې داسې یو مسلکي سړی راسي چې د خلکو در او دوا شي. او نور هم په داسې برخو کې لکه کلهامه په کامه کې موږ کوشش کوو اراده هم دا ده چې په هره برخه کې موږ یو شي ته فکر شي چې هغه کې اصلاح راولو تغیر راولو
نو موږ اراده دا ده موږ نه مخکې مسؤلینو به 100% کار کړی موږ اراده دا لرو لکه اوس موږ لکه صفر نه شروع کوو موږ کوشش کوو هغه 100% کې موږ کوشش کوو چې نورم موږ لکه صفر نه کار کوو نورم پکې اصلاح راوړو کوشش کوو چې نورم خواري وکړو دا څلور کاله د نظام راغلی د دې کې خامخا نیمګړتیاوې شته مشکل به یې مسلې به را پیدا کېږي خو موږ زیات کوشش دا ده چې د ملت او د ولس لپاره یو ښه کار وکړو او چې هغو ته یو ښه بېلګه پاتې شي نو دې باندې موږ ډېر زیات کوشش کوو زراعت برخه کې هم داسې ووایه لکه زراعت برخه کې موږ کوشش کوو وخت په وخت باندې مسؤلین یا سپین ږیري یا د خلک راغواړو چې په زراعتي برخه کې کوشش وکړي چې اوس د موږ د کامې مجلسونه مو سره سوي دي د ګاڼۍ درته وښیم تقریبا 100 داسې شاوخوا ګاڼۍ دي چې مخکې به موږ ګوړه له پاکستانه راتلله اوس د موږ د کامې ګوړه ټول افغانستان ته روانه ده که نوره سبزي وښیې چې هغه ګرمې خونې ورته جوړې کړي دي موږ په وار باندې خلکو ته توصیه کوو چې تاسو کوشش وکړئ چې کامې نه دی موږ له خپل ټیم نه مخکې یو سبزي ورسي ګرمې خونې ورته جوړې کړي دي چې هغه اوس ګوره سیزن راځي اوس لکه دا اوس سیزن کې سبزي کرل کېږي امکان لري چې 2 میاشتې یا 1.5 میاشت مخکې سبزي ورسي دا د موږ د خپل د ملت او د ولس او د خلکو لپاره دا کوشش کوو خو بیا هم دغه کامه د برنقص ولسوالي د زراعتي برخه زیاته لري موږ دا کوشش هم کړی ده مشرانو هم کړی ده او دا تقاضا هم ده او روان وخت کې هم موږ دا تقاضا او مسؤلیت ده چې موږ غوښتنه وکړو چې دې کې زراعتي برخه کې کومک ورسره وشي لکه په نیرونو کې ورسره وشي په اوبو کې ورسره وشي موږ د افغانستان الحمدلله سیندونه لرو دا سیندونه چې موږ مهر سي دا ټول افغانستان د ولدا ګونه ګوره باندې دا چې آباد سو موږ چاته ضرورت نه لرو په دې چې موږ خپل باندې لاس په کار سو که موږ د بل کارو ته ګورو چې موږ ته بل ځای څوک راځي موږ ته کار کوي هغه کار موږ سره ته نه رسېږي څوک موږ بل ته ګورو موږ کوشش کوو چې موږ خپل افغانستان ماشاءالله قدرمن یو دا بل پیټ پوسی بل دې په غرونو کې بل دې په غرونو کې یو فقم غفور علي کوچی هم د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی ډېر ښه غفور علي کوچی صاحب د امنیت په برخه کې دلته د کامې په ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت څنګه ده دغه راته ووایه الحمدلله نن سبا خو په ټول افغانستان کې امن او امنیت دی مشکلات نشته دی خو جنایي پیښې دي طبعا په هر ځای کې خو د کامې ولسوالۍ په مربوطه ساحو کې الحمدلله نوي مسؤلین چې راغلي مشران چې دي رهبري ده نو دغه سیستم بیخي کم شوی دی جنایي جرمون بیخي کم دي او مشکلات حل دي نو طبعا یو نیم پیښه پیدا کیږي د هغې مخکې خو د آدمه تر دې دمه دا شته انسانان یو خو هغه مشکلات چې عمده مشکلات دي الحمدلله په صفر کې ضرب شوي دي مهمه خبره دا راسي د امنیتي ارګانونو ګزمې چک پوینټونه پیري دا شان ته په خپلو سترګو وینې زه اکثره وخت ډېر ناوخته راځم کور ته کوم ځای مې کار 10 بجې 11 بجې تر 1 بجې پورې راشم نو ما په دې لاره ګزمې مې لیدلې چک پوینټونه مې لیدلي الحمدلله امنیتي وضعیت او ګزمې او چک پوینټونه ډېر برابر دي زما نوم ملک حمید الله دی د کامې ولسوالۍ د داود ارشاد د شورا منشي یم الحمدلله د امنیت په باره کې خبر ته دومره ویوم چې شکر دی د کامې امنیت الحمدلله داسې امنیت دی چې شکر دی نه یو شی هم نشته او موږ د نظام نه د کامې ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ د پرسونل نه د جناب قمندان صاحب نه موږ ولسونه ډېر راضي وو او ډېر زیات خوشحاله یو کامه کې شکر دی هېڅ داسې پېښه نه ده شوې چې هغه قابل د تشویش یا ولس ته تکلیف یا کوم بل شی نه الحمدلله خیر او خیرت دی او په خوشحالۍ خپل ژوند الحمدلله 100% زه دا خبره کولی شم درته چې زموږ امنیت شکر دی ډېر ښایسته دی زما خپل موټر که درته ووایم د امارت چې راغلی دی ما کور ته نه دی نایستې بار ولاړي ولاکې قصه کې مې ما او دغسې ټولو دروازې که خلاصې مې شکر دی ګزمې کېږي وخت په وخت د شپې ناوخت هم چې راوځي هم زموږ د ولسوالۍ استخبارات قمنداني پرسونل او ګزمې کوي وخت ټوله شپه زموږ د لازري قطاعت وای لري لازري قطاعت لري وای دوی ګرځي د شپې الحمدلله ما په خپله دا لیدلي دي د کامې ولسوالۍ امنیت قمندان صاحب او پرسونل په یوه بجه زه مریض مې شفاخانې ته روان کړی دی راته په کوڅه کې په مخه راغلي دي مدیر صاحب استخبارات همدغسې در واخله بیداره سړی دی هغه همدغسې ګرځي نو الحمدلله موږ کاموال د خپل نظام نه او د امارت نه ډېر راضي وو ولا د دایم او قایم لري هېڅ داسې ستونزه نشته دی چې موږ یې یادوري وکړو او یا د نظام نه سر وټکو الحمدلله خیر و خیرت دی او د خوشحالۍ ژوند دی سپاړي ګریوان نن به معلومیږي زر کوم خوا چې بیلي میدان نن به معلومیږي زر کوم خوا چې بیلي میدان یو خوا صلیب اسمه فاضل من الله شجاس
ولایت پاروان ولسوالی سید خیل. ما یک ولسوالی سید خیل بودم ولایت پاروان. در 3 سال اونجا وظیفه کردیم. فعلا به فرمان شیخ صاحب آمدیم در ولایت ننگرهار ولسوالی کامه. 8 ماه شده تقریبا که اینجا وظیفه میکنیم. نفوسی ولسوالی 7 لک نفوس داره. او مساحتش زیاد کلان است. مردمش خیلی خوب مردم است. با استعداد است. فامیده هستن. علما دارن. کلش با استعداد فامیده مردم است. یعنی مردم خراب ندارن. و بسیار خوب. الحمدلله تا 95% درصد رسیده سطح جنایی ما پایین آورده بشه. با بیننده‌هایت اطمینان میدیم که انشالله ولسوالی کامه تمام ارگانش علل خصوص کماندانی که خود ما هستیم مربوط وزارت داخله میشیم دا اطمینان میدیم که هر کسی از هر ولایت به چکر میاد ولسوالی کامه جای چکر است. پلیس ما همیشه شب و روز در خدمتشان است. الحمدلله وضعیت امنیتی بیخی برابر است. یعنی سیاسی مایل نداریم. قضیه جنایی است خو در سطح افغانستان است بسیار کم رسیده. او افراد ما الحمدلله شب هم گزمه داریم. هم پیاده داریم، هم موتردار داریم، هم کمین داریم. روز هم چکپاین سیار هم است، پوست هم چکپاین ثابت هم است، سیار هم داریم. ما خوشحال هستیم. چرا؟ از طرف بالاجای سرما مرشه ما نظام اسلامی است، سرما اطاعت واجب است، باید اطاعت بکنیم. این لباس از طرف بالاجای سرما امر شده. ما شب روز در جان ماست در پیره و گزمه و غیر کار شخصی که میکنیم در داخل نظام که میشیم داخل رسمیات لباس از طرف وزیر داخله سرما امر شده ما باید پوره اطاعت بکنیم در جان باشه. ما الحمدلله هماهنگی ما 24 ساعته است که قماندانی هم است و قماندانی که وزارت داره ما رو ما که قماندانی ننگرهار است. چرا ما یک ولسوالی و دیگر اراکینی که در اینجا استخبارات است، ولسوال است، ولسوال امیر کل ولسوالی از ما پورا اطاعت میکنیم او استخبارات است هم معروف است پورا ماهنگی داریم و ما یک شنبه هر هفته در یک شنبه جلسه داریم. بسیار خوب. جلسه ماهنگی با مردم افغانستان است که هر وقت کامه جای چکر است هر کسی ما انشالله شب و روز در خدمتشون هستیم و مردم کامه اطمینان میدهیم چیزی که در توان ما باشه در خدمتشون هستیم. کم خوشی بیل میدان نن به معلومیږي زار کم خوشی بیل میدان یو خصایب کافر. زه ډاکټر جهانزیب یعقوبی د کامې ولسوالۍ د روغتیا مسؤل. زما د تقرر دلته تقریبا 2 کاله برابریږي. دا چې د عامې روغتیا وزارت په تشکیلاتي طرز العمل او کوم دغه چې موجوده پالیسي موجوده ده د هغې دپاره هرې ولسوالۍ دپاره یو ناظم صحي لري چې د عامې روغتیا مسؤل ورته وایي په هر ولایت کې بیا په ولایتونو کې په ولسوالیو کې او تقریبا زما دلته 2 کاله پوره کېږي چې خدمت کوو. موږ په کامې ولسوالۍ کې 9 روغتیایي مراکز لرو چې د دغه روغتیایي مراکزو نه 2 روغتیایي مراکز چې موږ بسترخونې لرو یعنی مریضان پکې بستریږي چې یو د کامې روغتون 50 بستریز روغتون دی او یو د سنګرسری یعنی ولسوالۍ بازار روغتون ورته وایي هغه سچسي ده چې هغې کې هم موږ بسترخونې لرو. او موږ دلته د کامې ولسوالۍ په سطحه کوم روغتیایي خدمات چې وړاندې کوو هغې کې موږ هر روغتیایي مراکز چې کوم دي هغه د خپل لایحې مطابق او د خپل طرز العمل مطابق خپل خدمات وړاندې کوي. لکه سب سنټر چې کوم دی هغه خپل پالیسي او خپل دغه لري بی پی ایچ اس چې کوم ګایډلاین دی د هماغې مطابق مخې ته خدمت وړي او همداسې بی ایچ سیانې دي او سی ایچ سی ده او ډي ایچ روغتون دی. ډي ایچ روغتون کې بیا چې دی موږ مختلف خدمات لرو چې هغې خدماتو نه موږ الټراساوند خدمات لرو. موږ سره نسایي ولادي متخصصه شته، جراحي متخصص شته، داخلي متخصص شته، د اطفالو متخصصین شته. نو الټراساوند خدمات دلته ترسره کېږي، اکسرې خدمات دي، فزیوتراپۍ خدمات ترسره کېږي او د دې ترڅنګ وړکي او لوی جراحي عملیاتونه ترسره کېږي. اطفالو داخله بسترخونې موږ لرو، جراحي بسترخونې لرو. نو الحمدلله هغه د اسلامي امارت د راتګ سره چې دلته موږ په صحت کې کار کوو لګیا یو نو ولسونه الحمدلله د موږ د خدماتو څخه راضي دي او هغه کوم د وزارت او د امارت اسلامي د پالیسۍ چې کوم طرز العمل موږ ته راکړل شوی د هماغې مطابق موږ خپل ولس ته خدمت کوو او کوشش کوو چې لا
خواله پکې راولو او د خپل وس نه توان نه زیات کار وکړو تر څو دغه ولس ډېر ځپل شوی ولس دی او ډېر دلته انقلابونه تیر شوي دي. نو اوس الحمدلله اسلامي نظام دی، باید موږ خدمت وکړو او دغه ولس په موږ باندې حق لري. موږ د دې ولس خادمین یو او نه مسؤلین. موږ دلته چې مشرانو را لېږلي یو د خدمت دپاره را لېږلي یو او موږ الحمدلله دلته چې کوم خدمات ترسره کېږي ولس د موږ نه راضي دی او الله دې موږ نه راضي شي. حاجي صاحب رحمان الله ملي تجار دی. حاجي صاحب رحمان الله موږ سره په DH روغتون کې د نسایي ولادي څومره دروازې او کړکۍ چې وي دا PVC کړلې. د دې سرڅنګ یې را سره 2 ټنه 3 دانې AC کې دغه وکړي او نور د تعمیر په رنګ کې موږ سره همکاري کړې وه. تعمیر یې موږ ته رنګ کې او د دې ترڅنګ یو بل یو ځوان ورور حاجي صاحب مجیب چې موږ ته یې د 45 کیلو واټه برېښنا برابره کړله او د لابراتوار دپاره UPS ماشین نه ته دغه کې خریداري کې. نو کور د ودانې موږ سره په هره برخه کې دلته ځوانان او د سیمې ملي تجاران او نور مشران همکاري کوي. ځینې روغتیایي مراکز دي چې هغه موږ د هغې د رنګ دغه کړی دی لکه سنګرسری شوه، زاخلو کلینیک شو او د لنډبوج BHC شوله. دغه روغتیایي مراکز موږ دغه کمیونټي په ځوانانو باندې د هغې رنګ دغه وکړي چې هغه د انجو پالیسۍ او پروپوزل کې نه و. او د هغې ترڅنګ دلته موږ سره د کلي محور مشر حاجي صاحب محمد قاسم کاموال چې هغه د روغتون د پرسونل د خدماتي کم پرسونل دی، دوی سره د خوراکي توکو مرسته هم کړې ده او یو باب مسجد یې موږ ته په سنګرسری روغتي مرکز کې آباد کړی جوړ کړی دی چې اوس هم پرسونل او هم ورڅخه په وزن مونځ او تلاوت کوي. نو موږ سره الحمدلله ټولو کور د ودانې ښه همکاري کړې. زما نوم حشمت الله دی، د کامې ولسوالۍ د پولیو د برخې د 4 سب ډسټرکټ کوارډیناټور یم. زمونږ د پولیو برخه چې ده ډیره حیاتي ده او ډیره دغه ده، ځکه په دې خاطر باندې دغه وایرس چې ده د پولیو وایرس ډیر په تیزۍ سره صورت کوي او دغه په کامه باندې د کونړ سیند او د کابل دغه سیند اوبه چې ده ټولې په همدې باندې را روانې دي او دغه د وایرس انتقال چې دی په دغه اوبو کې او خاورو دوړو دغه شیانو باندې ډېر زر انتقالېږي. نو دا ډېره زیاته خطرناکه ولسوالي ده د پولیو دپاره او ډېر لاسته راوړنې چې دی په پولیو برخه کې هر ماشوم ته 2 څاڅکي واکسین په خپل وخت سره په صحیح شکل سره رسول دي. موږ د کامې روغتون دغه 2 ارادي امبولانسونه لرو چې الحمدلله فعال دي او د هېوادوالو په خدمت کې دي. د دې ترڅنګ موږ دغه 1.5 جریب ځمکه کې نوی پارک جوړ کړی دی چې موږ د صحت عامې د ننګرهار ولایت درون او معزز قدرمن رئیس صاحب مولوي صاحب امین الله شریف چې دې کې د مالي همکارۍ موږ سره کړې ده او په خپل شخصي لګښت یې موږ ته په وارې به دغه کړي دي او د دې چمنونو دپاره یې موږ ته یو اله د چمن ریبلو ماشین اخیستی دی. نو قدرمن رئیس صاحب سره د ولس ډېر غم دی. موږ چې ګورو د شپه ورځ په دې زیار کې څنګه د ننګرهار صحت راجوړ کړي او څنګه د ننګرهار صحت ته کار وکړي. نو الحمدلله چې کوم خدمات دلته ترسره کېږي بلکې په ټول ننګرهار ټول د دوی په حمایت باندې ترسره کېږي. ټول د رئیس صاحب د کوششونو او د هغه د نظارتونو او هغه د ښه هماهنګۍ نتیجه ده. نو الحمدلله ولسونه هم ته نه خوشحاله دي. کومه خونه ده؟ دا اکسرې خونه ده. اکسرې خدمات دلته ترسره کېږي. ډېر دا عکسونه چې اخلي دغه ته باکس اکسرې وایي که نه د هډوکو موږ دا بعضې هېوادوال نه پوهېږي که نه دې خاطره موږ لږ خلاصه یې اخلو. دلته اکسرې خدمات ترسره کېږي. ترڅنګ موږ دا قیمت دغه کړې ده چې ځینې د نړۍ کمپاین یا ټریننګونه راځي بیا موږ دې کې دغه کوو. چې راځي دغه لکه پروګرامونه راځي د عامه پوهاوي په خاطر بیا دغه کې هېوادوالو ته نورو ته د عامه پوهاوي لپاره ورکشاپونه دایروو. ورسېدلو د OPD ساحې ته راورسېدلو. OPD ساحې دلته خو ډېره لویه ساحه لرئ. ماشاءالله دلته ځان دم جوړ کړی دی. دا OPD رنګونه موږ وکړل د
ملي تاجر حاجي صاحب رحمان الله په مالي همکارۍ باندې همکاري وکړي. مشران چې دي مسؤلین چې دي هغوی باندې چې موږ غږ کړی دی نو په وخت سره یې موږ ته رسیدګي کړې ده. ځینې هغه چې د مؤسساتو په پروپوزل کې نه بیا موږ داسې په کمیونټي او په ټولنې کړې. موږ یو د همت موسسې د خوا نه چې دلته کېږي ټولنیزې رواني مشورو مرکز دا دی چې د همت دا 4 کسیز پرسونل لري او دلته رواني خدمات ترسره کېږي د ښځینه پرسونل په مرسته باندې او پیډي خدمات دا دي. دلته تغذیه برخه ترسره کېږي یا په ماشوم برخه ده او پیډي ده او MCH او دا نور دغه دي پلو کېږي ټي بیا پلو دا کومه برخه ده؟ ډېرنۍ خونه زموږ دلته ده کوم هغه ایمرجنسي واقعیتونه چې پېښېږي هغه لومړي کوم خدمات چې دي کومک اولیه هغه دلته ترسره کېږي. ډاکټر صاحب وعلیکم السلام. ته مهرباني وکړه ځان وپېژنې دې ګوته. زما نوم محمد صابر عمر خیل دی د کامې DH نرس پس نن دې څومره نفرو ته نسخې ورکړلې یا راجستر دې وکړ او دغه کومه برخه کې موږ تاسې اوس په فلحال ایمرجنسي کې ولاړ یو نو زه همدغه اوس راغلم او وظیفه مو شروع شوه. نن واقعات کوم واقعات ول تر اوسه پورې؟ تر اوسه پورې خو مختلف واقعات راځي د اطفالو ماشومانو تنفسي ناروغیو مریضان ډېر راځي زخمیان هم پیدا کېږي یو څه ناڅه هغه هم راځي ورسره د داخلي ناروغان قلبي امراض او تنفسي امراض او هضمي سیستم امراض ډېر زیات راځي نو دغه امراض رئیس د ساعت عامې د هغه په جهازي صاحب څومره تاسو سره همکاره ده دغه او د ساعت مسؤل ډاکټر صاحب جانزیف انشاءالله ډېر خوش اخلاق او نیک سړی دی. هره خبره کې موږ سره ښه سلام مشورې لري هماهنګي لري سره یو بل سره ټول مسایل په تفاهم سره حل کوو انشاءالله. ډېر همکار دی رسه. السلام علیکم حاجي صاحب. خیر وخیره د قراري ده څنګه دا کټ کې ناست یې؟ بس مریضان یې څو ورځې کېږي چې مریض یې؟ والله یو 2-3 ورځې کېږي. څه تکلیف لري؟ سینه مې خراب دی. سینه د خرابه شوې ده؟ اوس د سینه ښه شوې ده نه داسې 3 ورځې نتیجه ورکړې ده تداوي د ډاکټر صاحبانو خدمات او د دوی برخورد تاسې مریضانو سره څنګه؟ بالکل ښه دی ډوډۍ 3 وخته درته را رسېدله پاکي او صفایي دلته کېږي هر څه کېږي ګرمي او دا یخ دغه شیانو ته دلته ایر کنډیشنونو شیان ول هر شی حفاظت کوي. اوس چې بس دلته ماشاءالله موږ خپل زما نوم فضل النبي اصغري دی. زه خپله د داخله متخصص یم او خپله د نګران پوهنتون نه فارغ او بېرته په نګران کې صحت عامه کې تخصص کړی دی. اوس فلحال دلته د داخله په بخش کې مقرر یم او دلته موږ انشاءالله خپل تر حده کوشش کوو چې ناروغ ته هغه خدمات چې تر اوسه پورې موږ هلته په صحت عامه کې وړاندې کول هغې مخنیوي وکړو د ناروغ د ریفر څخه مطلب هلته ریفر نه شي او هغه ناروغ موږ دلته کور کړو. دغسې په هر بخش کې زموږ کوشش کېږي په نسایي ولادي بخش کې په داخله بخش کې اطفالو کې جراحي کې هر یو متخصص موږ اوس انکالان یو موږ خپل هم دلته اکثر وخت مریضان په وخت رسېدو کله ناکله شپه هم کوو سره بېګا زه خپله ناروغ ته راغلم بیا کمپلیکیټډ کیسونه زیات وو بېګا خپله شپه هم بیا دلته شوه په انکالۍ کې نو مطلب بیا دلته کریټیکل کیسونه سخت کیسونه راځي هغه موږ دلته خپله کور کوو او نه پرېږدو چې هغه په حاضري روغتون باندې بوج جوړ شي لوډ جوړ شي هغې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دلته ناروغان کور کوو چې په هغې کې موږ په داخله کې اوس زه خپله اکثره ما سره پاس په فیمیل کې دلته کریټیکل کیسونه مثال جی بلیډینګ ناروغان کله ناکله د انسیفالوپاتي ناروغان د نن سټیمي یعنې هغه انکمپلیکیټډ ایمای ناروغان چې مثال هغه د آی سی یو مراقبت ته ضرورت ونه لري هغه ناروغان ورسره څنګ کې سی کې ډي رینل فیلر ناروغان د هیپاټایټس ناروغان او همدارنګه د ناروغان د سپسس سی او پی ډي ناروغان داسې کریټیکل کیسونه اکثره موږ دلته اوس په دې خاطر کور کوو چې هلته په صحت عامه باندې لوډ کم شي. د تاسې آینده ټارګټ څه ده؟ آینده ټارګټ او آینده هدف زموږ دا دی که چېرته موږ سره وزارت د صحت عامه او دغه پالیسي قبوله کړي موږ ته دلته یو آی سی یو جوړه کړي دغه جوړ کړي او سره څنګ کې د سټاف دغه زیاتوالی وشي نو موږ کولی شو چې بیخي د لکه دغه په مطلب صحت عامه باندې بیخي لوډ کم کړي. بلې اجازه صاحب دا د موږ د 50 بستریز روغتون د او پی ډي لپاره موږ بیل لابراتوار لرو هلته دا د آی پی ډي یعنې بستر ناروغان لپاره دا لابراتوار دی چې دې کې موږ د وینې بانک لرو میکرولاب ماشینونه لرو هغه جن ایکسپرټ لرو تبرکلوز ټي بي چې کوم خدمات ترسره کېږي سمپلګري دا پکې دلته موږ خدمات ایچ بي ایس ایچ آی وي دا خدمات هم دلته ترسره کېږي معاینات کېږي دغه یخچالونه دي ماشاءالله یعنې مجهز هغه چې ضرورت یې هغه لرئ او د بی پی ایچ اس د لایحې مطابق موږ ټول وسایل دلته پوره لرو چې کوم په بی پی
دا کله چې زما د وینې بانک دا د جن ایکسپرټ ماشین دی هغه تبرکلوز مریضان چې کله سیمپلګري وشي بیا دلته معاینات کې دا جن ایکسپرټ ماشین دی ماشاءالله یعنې ضرورت دي دې نه ده چې تاسې خپل لابراتواري معاینات هغه ته ولېږئ نورو ځای ته نه د ولسوالۍ په سطحه چې کوم روغتیایي خدمات د وزارت صحت عامې د پالیسۍ مطابق د الحمدلله ټول دلته اجرا کېږي ولسوالۍ په روغتون په داخل کې کوم ښځینه پرسونل چې د هغې تر څنګ ښځینه مریضان دلته موږ سره بستر دي یا نور مریضان دي د هغوی دپاره موږ د های وایسو په مالي ملاتړ باندې دلته یو وړکتون فعال کړی چې یو معلم یو استاد ورته هم درس وایي او هغه کومه د هغوی د لایحې مطابق کوم وسایل چې دي هغه ټول پکې موجود دي چې عملاً به تاسو هغه دي ماشومان دي دا د ناروغانو هم دي د پرسونل هم دي ټول او دا پکې استاد دی دلته ټول سره راټول کړي دي ټول سره راټول کړي وراره سره مې سي په خیر خو د ماشومان خو به زاړي نه درته نه جاړي نه چې زاړي بیا چې ورکې څه قرار کی بیان لوبو سامان دی هغه باندې غلي کوو چې هغه شودي او بسکټ د شان لري چې ورکې په هغه باندې قراري کړه سره دا چل څه کوي ډېر مننه نه تاسو راځه ډاکټر صاحب د شفاخانې له موجودیت او د شفاخانې له فعالیتونو نه تاسو د سیمې خلک سره راضي ډېر زیات نه موږ راضي یو یعنی زموږ د خپل کلینیک نه او د خپل همکارانو شفاخانې ماحول څنګه ډېر زیات خوشاله د شفاخانې ماحول څنګه د چاپیریال څنګه د ډاکټر صاحبانو څنګه ماحول چاپیریال ماشاءالله ډېر برابر دی ډاکټران هم خدمتي خلک دي او بارو صورت کې رئیس د صحت دغه ولسوالۍ څنګه تکړه د مسؤل د صحت چې دی هم ماشاءالله تکړه سړی دی خدمتي سړی دی او خدمت زموږ هر وخت کړی دی خطوبې په چی کې ده خطوبې په دې کې دی چې څلېرې ساعته هغه د خپل کار نه خپل وظیفې نه ژمن دی ماشاءالله ډېر خدمت کوي دلته د تا خدمت کوي او به کو دا اوس راځم پښه ورنه مو دا د دوی لا ته نشته کړل دا دوی ډېر خوشاله یې کړل خوشاله یې کنه چې خوشاله نه ډېر خوشاله یې کړ دوه ډېر خوشاله شربت د خوږی کې ګولې دواره چې کومه مطابق وینه تاسو د مریض پوښتنه کیږي بالکل کیږي خو پوښتنه کیږي نو لکه په ټیم کې ډاکټر زموږ د سی ورساینو الحمدلله کامه کې مونږ څلور بابا رسمي کلینیکونه لرو چې د وزارت صحت عامې جواز لري د وزارت صحت عامې د پالیسۍ مطابق معیار برابر کړی دی هغې نه لیدنه کوو هغوی خدمات عرضه کوو چې څنګه خدمات ترسره کوي د خپلو هېوادوالو په اوس به نږدې نه مونږ تاسې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زمانوم ډاکټر سعید الله مولوی زاده د کامې ولسوالۍ اوسیدونکي او دغه شل 25 کاله وشو دلته د کامې ولسوالۍ کې د صحت په بخش کې کار کوم الحمدلله د کامې ولسوالۍ چې د صحت د پلوه ډېر زیات کلینیکونه لري سی سی ان لري ډي ایچ لري او د دې پراس کې محترم ډاکټر صاحب جانزیر یعقوبی صاحب د صحت مسؤل دی هغه مبارک ان شاء الله موږ دا مبارک چې موږ سوي هغه پټه نه ده ځکه دغه دوه درې کاله ان شاء الله چې صحت کې کوم پرمختګونه شوي دي هغې باندې وکړي خدای تاسو ته اجر درکړي چې د ګرانو هېوادوالو دپاره ګرځئ زحمت وباسئ او بیا واقعا د کامې ولسوالۍ دپاره چې د صحت دپاره تاسې دومره هلې ځلې کوئ یقینا دا زموږ او ستاسو ټولو یو شریکه دنده ده په دغه ساحه کې چې د کامې ولسوالۍ د خفو قریه ده دلته موږ یو خصوصي کلینیک د یو کال را دې خوا ان شاء الله په فعالیت شروع کړې ده دلته موږ سره مطلب فارمسیست یو لابران همداسې یو ډاکټر صاحب ښځینه او خصوصا زه هم په دغه کلینیک کې د یو کال راهسې کار کوم دا چې زموږ هېوادوال د اقتصادي لحاظ ډېر د ستونزو سره مخامخ دي اکثریت خلک زموږ ډي ایچ کامې ته ځي بیا د سنګرسرې سی سی دا د لنډبوج بي سی دا د دیغازي بي سی دا او داسې نور موږ هم دلته د ګرانو هېوادوالو په خدمت کې وو موږ خپل خدمات د عام دولتي سیستم په شکل باندې کړي دي ان شاء الله ماشاءالله مهمه دا خبره ده چې موږ خدا د لوی ښارونو کې موږ یینو چې ځینې ډاکټر صاحبان لرې له تانه لرې له بعضې ډاکټر صاحبانو چې په دې هغې کې پروسه کې نه دي هغوی لکه قصابان ډېرې پیسې اخلي 300 افغانۍ فیس اخلي د تا فیس وده او د تا د معاینات سره کم دي
څومره خدمات فری کې لیدونکو ته دغه لا ډېر لاندو کې وګوایه. مهرباني دغه کلینیک چې دا د خخو مولوي زاده میډیکل کمپلیکس دی الحمدلله دغه جایداد زما خپل دی او کوم کرایي را باندې نشته دی بل برق چې دی دام زما خپل دی کوم کرایي را باندې نشته دی او ما چې دا کلینیک شروع کړی الحمدلله د لابراتوار دپاره موږ 50% ترفیب دی د ګرانو هېوادوالو په خدمت کې زما فیس د اولې ورځې نه ما فیس زه نه اخلم. بله ډاکټر صاحب دا د تاسې دواخانه ده؟ صاحب دا زموږ دواخانه ده او انشاءالله هغه بعضې دوايانې چې دولت د خوا نه اجازه ورکړل شوې ده موږ هماغه دوايانې راوړو بس د هېوادوالو د لایحې مطابق تاسې دوا لایحې مطابق انشاءالله موږ د 15% وطني تولیدات هم تاسې خپلو مریضانو ته ورکوئ؟ ټول دا تولید دا ګوره زموږ د وطن تولید دی دا صاحب دا زموږ د وطن تولید دی دا زموږ د وطن تولید پاکستاني دوا خو اوس بیخي موږ سره شته نیسته ما چاته نه ورکې؟ نه صاحب زما نوم ډاکټر فواد الله مولوي زاده دی ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی یم او کامه دغه ته خدمت کوم. ډېر ښه دا راته وایاست د لابراتوار په برخه کې څومره امکانات دلته تاسو سره موجود دي انشاءالله تعالی سي خپل مریضان او خپل ناروغان خو به ته د دوی لابراتواري معاینات خو به ریفر کوې نه؟ الحمدلله موږ ته معاینات کوو روټین معاینات کوو کوم چې کامه کې اجرا کېږي مثال ټیل شوه ایم پي شوه ایچ بي دا کوم روټین معاینات سی بي سي شوګر معاینات د وینې غوړ دا ټول موږ معاینه کوو دلته او کوم چې کوم غټ معاینات دي بي سي آر شو بیا موږ ښار ته ریفر کوو خپل ملګري دي او دلته موږ کامه کې 50% تخفیف کوو د خپل ولس سره ځکه مهاجر راغلي غریبانان دي ټول موږ 50% تخفیف ورته اعلان کړی دی انشاءالله. زما نوم اورنګزیب انصاري د کامې اوسېدونکی ډېر ښه او فعلا نو دفتن د دغې کاڼۍ مالک الحمدلله ماشاءالله او تاسو ته راغلاست یم چې راغلي یاستئ ډېره مننه همیشه راشئ هر وخت بار راشئ. ښه اورنګزیب صاحب بله انصاري صاحب بله انصار خو هغه څوک دي چې نصرت کوونکي دي او د مکې معظم صاحب ماشاءالله په د کامې په سطحه صفا ګاڼۍ د ګوړې تولیدي فابریکه چې یو نوموتې فابریکه ده کار هم زموږ له نږدې وکړ ټول پاک صفا ده هماغسې صفا کارونه دي څنګه کله څه وخت یې دغه کار ته مخه کړه او موږ چې په هرات کې یو که په روزګان کې یو شین چا د کامې ګوړه هغه متل پاتې ده موږ ته د پلانګو نیکو څخه د دې یو جریان داستان وایي په لاندو وکړو. د کامې ګوړه خو البته تاسو ته هم معلومه ده چې ډېر د پخوانه مشهوره ده خو خیره پخوانه به اوس تېر شو اوس دغه ته خبرې وکړو زموږ دغه 2 میاشتې یا څه د پاسه 2 میاشتې به کېږي چې موږ دغه ګاڼۍ ته مخه کړې ده او دا خاص په دې خاطر چې زموږ کامه په ګاڼو کې په ګوړه کې الحمدلله ښایسته نوم لري چې دغه نوم یې همداسې ژوندی وساتو دا کار دا د کامې خلک هم زموږ په 2 برخو کې چې یو د ګاڼو د ګوړې په باره کې بل د مېلمه نوازۍ په باره کې او بل شیریخ ته پکې دا شریخ د ستا په دغه دا هم پکې راځي او دا دې پکې او بل علمي خلک هم پکې دي الحمدلله بالکل ښه تعلیم یافته خلک پکې شته ښه مسلکي خلک پکې شته ښه پوهه خلک پکې شته تېر شوي دي حتی تر صدر اعظمانو او د رئیسانو پورې تېر شوي پکې نو موږ غوښتل چې دغه خپله کامه نوره هم اوچته کړو بله د کامې خلک دا د کامې اوسېدونکي په هره برخه کې الحمدلله اوچت دي نور هم موږ وغوښتل چې اوچتې کړو. د ګوړې تاریخچه خو ډېره سابقه ده ډېره سابقه تاریخچه لري د ګوړې د کامې. دغه کار چې تاسو 2 میاشتې کېږي څنګه د زړه وکړه؟ بس دا موږ په همدې خاطر وکړو چې دغه زموږ وطن دی او همدغه دا زموږ وطن په همدغه تولید کې نوم لري او موږ په تجربه خو موږ البته لرله خو بیا په دې لیول نه په دې سویه نه او چې کله موږ ولیدل نو نظافت واقعا نظافت ښه شی دی د اسلام جز دی او موږ تاسو ټول خوښو مسلمانان یو او په همدې خاطر باندې موږ د کوم بعضې برخې د کارونو چې په نظافت پورې لري هغې ته توجه وکړله او هغه هم ټول راټول کړل او د نظافت یو ښایسته شکل هم ورته ورکړو او خپلو وطنوالو ته مو ښودو او لګیا وکړو ډېره ښه پوښتنه دې وکړه ډېر اعلی ګوړه خو همدې ته وایي چې خاص شربت د ګني خپل خالص شربت نور کیمیکل یا کیمیاوي مواد یا اضافي یا زیاتې پکې کول یا څه پکې ګډول دا خو بالکل منافقت دی او دا خو بالکل نه په دین کې شته نه په پښتو کې شته او نه زموږ ستاسو په ایمان دا ایجابوي
زمونږ الحمدلله ګوړه ده خاص بالکل د ګني خپل شربت دی نور پکې حساب نشته په همدغې خاطر باندې زمونږ ګوړه بالکل مشهوره شوې ده او په ټوله کامه کې مشهوره ده په خوست او پکتیا او پکتیکا او نورو ولایتونو کې مشهوره شوې ده په څه شي په همدې خاطر چې هېڅ پکې نور نشته Mariu che insomma se ma che scega da possiamo دا ور هغه ته زی دغه هغه ته دا ګردو او تبخو دا کړایانو دا کړایانو ته زی د کړایانو هغه نشکر یا ګګنه هغه کی جوړ شي یعنی تاسو د سون مواد هغه د ګنه وچو ګنه نه استعمالوي استفاده کوو خو د ګینو لرګي سوځوي کې د په دې باندې بیا تاسو گزاره نه کی دا کم دي وو اجازه بلې غاڼې ته روان یو که د تاسو دومره غاڼې ده زموږ دوهمه غاڼې ده یو هغې خواته ده بله دې خواته ده که نسبت په هغې غاڼې د دې تفاوت څه ده که دواړه یو خدمات دي تفاوت نه لري تفاوت نه لري فقط دوه غاڼې دي د دې تولید څومره ده یو کمپاوند کې موږ دوه غاڼې لرو دغه یو سل شپېته منه تولید تاسو درلود د دې غاڼې کې څومره تولید لري اما څومره چې د هغه دی یو سل شپېته هغه دام لري راویې کې دا یې مخه ده نو ډېر ښه قدرمنو دوستانو دغه فعالیت اوس شروع کړي نو یعنې دغه غاڼې هم د ډبل اعظم مخه به وګورو رئیس صاحب زه مخه به وګورو تر څو چې دا ماشین چلانېږي موږ به مخ وګورو صحیح ده که نه وخت هم ډېر ضرور ده قدرمنو دوستانو تاسو وخت نه ضایع کوو کامې جلال آباد د ښار نشرالي دا عمومي سړک دی کامې پیغام خو مې دا دی ټول افغانستان ته ټول ملت ته خو څوک غواړي چې ښایسته ګوړه دا باکیفیته ګوړه چې ښه کوالټي پاکه ګوړه په کار وي غوښتنه لري یا ضرورت لري په دغه ځای دی راتلی شي بالکل هر وخت لپاره کاڼې د صحت په برخه کې له بوره ښه ده که ګوړه بالکل ګوړه صحت په برخه کې ګوړه ځکه دا خالص شی دی که نه او بوره ډېر د ګوړو ډېر فرق تفاوت لري ډېر دی دا یعنې مرض سړي ته نه پیدا کېږي شکر په مریضي سړي ته نه پیدا کېږي شکر بالکل نشته پرې